یوه غیر اخلاقي ویډیو چې تازه په انټرنیټ اپلوډ شوې ده چې پکې ښکاري د افغانستان په قندهار ولایت کې په یو مدرسه کې د دې مدرسې قاری صاحب د خپل ښکلي او ښایسته شاګرد انجنټ ته ګریس ورکوي چې چا ورڅخه په پټه ویډیو جوړه کړې ده او دغه ویډیو همدا اوس په انټرنیټ باندې اپلوډ شوې ده. ملګرو دغه ویډیو اوس موږ ته هم لاسته راغله، نو که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. قدرمن دوستانو، الله تعالی دې زموږ او ستاسو ایمانونو ته خیر کړي او الله تعالی دې زموږ او ستاسو ماشومان له داسې ځناورو څخه وساتي. آخر سړی په چا اعتبار وکړي؟ نه مو ماشومان په سکولونو کې پامن دي، نه په مدرسو کې او نه په بازارونو کې. په دغه ویډیو کې ښکاري چې د مدرسې یو قاری له خپل شاګرد سره په مدرسه کې دننه په یو کمره کې لواطت کوي او کوم بل شاګرد ورڅخه په پټه ویډیو جوړه کړې ده چې همدا ویډیو اوس په انټرنیټ باندې اپلوډ شوې ده او موږ ته هم لاسته راغله. ملګرو کله چې موږ دغه ویډیو وکتله نو دا بالکل غیر اخلاقي او بربنډه وه، نو موږ هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجې دلته له تاسو سره اپلوډ کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره کوم ملګری غواړي چې د دې قاري صاحب له خپل دغه ښکلي او ښایسته ماشوم شاګرد سره همدا 2 نمبر ویډیو ګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د همدې قاري صاحب دغه مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته سوچ وکړئ چې نن سبا زموږ او ستاسو مدرسې څومره محفوظې دي او کوم کارونه پکې کیږي.